السلام علیکم زما عزتمندو کتونکو لیدونکو اوریدونکو پاکستان ټلویزیون په خبر څنګه کې موجود یو نن د جمعې مبارک ورځ ده او د جون د میاشتې د تودې میاشتې 14 نیټه ده ورزو د پاکستان ټلویزیون د غستر نوم ته او دې ته زه دا خواست کوم چې اول تاسو سره د کتونکو سره خپل تعارف خپل پیژندګلوي وکړي چې ښاغلی عبدالقیوم هوتي صاحب د کوم دي سره تعلق لري سبق یې چېرته ووي لنډه شان مختصر کیسه سلامونه تاسو او د اورېدونکو د طرفه هم درته چې کوم دی نو چونکې د اورېدونکي او د کتونکي غواړي چې دا پروډوسرز چې کوم دي د ریډیو د ټلویزیون دي د هغې د ژوند او د هغې د کار زیار نه د دې خبر شي نو جی بسم الله راته ووایئ جي تعلق مو د کوم ځای سره دی سبق مو چېرته ووي څومره مو ووي بیا د شوبز دي دنیا ته ریډیو ته فنون لطیفه ته پښتو ادب ته راتلل په دې جي لږ را سره خبرې اترې وکړي بسم الله ډېره مننه حاجي اسلم صاحب زما عبدالقیوم هوتي نوم دی او پیدا هم په هوتي مردان کې یم او د والد صاحب نوم مې عبدالرازق دی او باقي زموږ خپل خاندان او خپل خپلوان ایون زما سخرګنۍ زما وروڼه خویندې زما ماما کاکا ټول په هوتي مردان کې اوسېږي څه کسان پېښور ته شفت شوي دي دلته په ریګي کې څو کسان اوسېږي د تره زامن د ترور زامن مې څه دلته په دې پېښور یونیورسټۍ کې او حیدرآباد کې اوسېږي زه په خپله چې په رحمان بابا کالونۍ کې اوسېږم او هوتي کې پیدا یم هلته مې پرایمري سکول ووې بیا چې نو های سکول ګورنمنټ های سکول نمبر 3 مردان کې ما تر میټرکه سبق ووې بیا ګورنمنټ کالج مردان کې ما اف ایس سی وکړه او د هغې نه پس بیا ته رالم پېښور یونیورسټۍ ته دلته ما بیا په پښتو ادب کې ایم اې وکړه نو دا خو زما د تعلیم هغه کیریر تاسو ته ما ووایي ورسره دا چې زه د بچپن نه لکه ما به په د کلچرل اکټیویټیز کې حصې اخیستې که چېرته فینسي ډریس شو به کېدو چېرته تقریري مقابله به د سکول په لیول بیا وروسته د کالج په لیول یا سټیج ډرامې به وي په کالج کې هم ما په سټیج ډرامه کې یا تقریري مقابله په سکول کې نو په هغې کې ما حصې اخیستې دي نو دا هغه خټه وه چې هغه ورو ورو مطلب دا چې اظهار د هغې کېده نو همدغه خبره چې د انسان چې دی که نه ان بلډ بعضې عادتونه ځان سره راوړي لکه موږ خپله دا دغه و چې یاره زه دې په ډرامو کیسه واخلم زه دې په ادبي فنکشنونو کې ناست یم خبره نیمه دې وکړم نو الله پاک ډېره مهرباني ده بیا چې دلته پېښور ته کله رالم نو په اباسین آرټس کونسل کې په اخبار کې راځي چې فنکاران پکار دي زموږ محترم استاد ډاکټر زموږ محترم استاد نظیر نیازي صاحب و یعقوب رومي صاحب و او ګل محمد ګل صاحب و ریډیو کې د هغې ډېر غټ نوم و شاهجي سید ممتاز علي شاه مرحوم الله دې سره د خاورو وبخي دیو بیا په پروډیوسرانو کې حمدالله جان بسمل صاحب و سید عبدالجبار صاحب و او داسې دور زموږ ملګري چې کوم فقیر حسین ساحر صاحب و نو ما ابتدا ول د سټیج نه کړې وه هم په کالج کې هم په اباسین آرټس کونسل کې او ډرامو کې هم حصې اخیستې بیا زه رالم ریډیو ته ټول نو اول خو زما دا شوق و چې زه د خبرونه ووایم زه به متاثره وم د دې خبرونو نه او خلکو به ورته غوږ هم زیات کېښوده امپارټنس هم هغه وخت ډېر زیات و اوس هم شته نو د خبرونو خو دا ده چې بیا زه کله هغه پروډیوسرز کنسرن سره ملاو شوم نو هغوی ماته چې یاره تا کې خو د اداکارۍ هم موږ ته لږ غونته هغه فلیور محسوسېږي نو ته هلته ټرای ولې نه کوې ما ویل بس ټیک ده بیا زه لاړم مشتاق شباب صاحب دی الله لري مرحوم سید عبدالجبار صاحب دې سره چې کېناستم نو ما دې ما له ټایم راکړه چې اډیشن به ستا کوو ما له سکرپټ راکړو زه ما د مشتاق صاحب ورو سهیل پراچه صاحب داسې یو دوه درې کسان نور وو ایون زموږ مرحوم د پروډیوسر فرخ سیر صاحب نو زموږ اډیشن وشو بس هغوی مونږ ته وایي چې څنګه یو پروډیوسر اول مطمئن نه شي نو تا ته وایي چې یاره هفته پس بیا راشه لږ نور کوشش وکړه نو هغه دوه څلور ځله لاړو رالو خو مونږ هم وایي چې دا کار به مونږ انشاءالله سر ته رسوو په هغې کې بیا داسې وشو چې مونږ د الله په مهربانۍ سره سلیکټ شو چې سلیکټ شو بیا ما اول خو ما یو څو ډرامو کیسه واخیسته بیا فیچر پروګرام به همارا پاکستان نیشنل حکم به ورته وایي هغه به کراچۍ پورې په ټول دغه چلېدو سټیشن و سید عبدالجبار صاحب د الله وبخي هغه د هغې پروډیوسر و بیا فقیر حسین ساحر صاحب سره ما ډرامه کوله او رښتیا خبر چې هغه به کله جمله وویله ما ته
نو ما به یې هغه شان ویلی شو یا نه خو د هغه سټرس پاس زه دومره متاثره کړم چې تر نن ورځې زه چې اورم او یا چاته ویم د هغه سټرس پاس زه ډېر خیال ساتم. دا تربیت مونږ د ریډیو طرف نه میلاو شوی دی. بیا دا راته وایي چې ټلویزیون ته څنګه رالی، بحیثیتي پروډوسر رالی، کله رالی او دلته چې تاسو د خپل مسند سنبال کو نو کوم پروګرام درته ملو شو، ډراما، موسیقي یا کرنٹ افیر یا دلته تاسو په کریډټ چې کوم پروګرامونه دي نو د هغې یو ذکر به راسره په نمبرو کې د ډرامې ذکر به راسره اول کوئ. دلته تاسو ټلویزیون ته چې رالی نو آغاز مو څنګه وکړو، د څه شي نه وکړو؟ انفیکټ خو چونکې ما تاسو ما په ریډیو کې حصه اخیستې وه ایز ا ټیلنټ آرټسټ، نو د هغې نه بیا ما چې لا سټیشن په دې دغه باندې ګورنر هاوس سره خوا کې زوړ سټیشن، هلته ما یو څو ډرامو کیسه واخیسته. ارباب صاحب دې وبخي، خدای الله پاک دې ارباب صاحب وبخي. هغې چې نو زما له یو ډرامه کې چانس راکړو، د هغې ډرامې نوم و کیسه د ګلپرنګ. په هغې کې ما په هغه دغه کې یو اولدار یا که نه هغه چې کوم د هغه زمانې هغه کردار و هغه ما وکړو د بادشاه سره، لکه هغه سره د جونیر وم. بیا ورسره ما یو دوه ډرامې په هینکو کې مو کړې، توفیق شاه لالا دې الله وبخي، نسیم جان صاحب دې الله وبخي، ټول وفات شو، وخت شو او دغه یو حق الارم ده. نو هغې سره ما یعنې د هینکو ډرامې به درته دا ووایم چې زما د بي اے پرچم وه په سبا او په سی شیفټ کې ریکارډینګ و. سی شیفټ مین د شپې 12 نه سهار شپږو پورې. نو ما ته کور والا وایي چې ته به پرچه ورکړې که ته به ډرامې کې کار کوې. ما یې زه بړه کتې بشي. بس هغه چې زه رالم هغې راته وایي چې یاره دا یو کردار چې زما که ما وړوکی و نو ما ته یې چې یاره بل کس رانغې ته دا کردار وکړه. نو هغه خدای شته ګرانه و خو زما دا وه چې شوق و، بس ما ورته کتې بشي. او هغه کردار ما ډېر ښه وکړو، په هغې باندې توفیق شاه لالا ما نه متاثر هم شو. ما ته یې چې تا پکې ډېر انټرسټ واخیستو او ایمرجنسي دې بیټ کړه. او د هغې نه بس بیا سهار زه چې کور ته صرف نن وتم، ما پیاله چې وڅښله زه بیا امتحان ته لاړم، هغه پیپر حل کول د امتحان حال ته لاړم. الله پاک په هغې کې هم کامیاب کړو په هغه پیپر کې، او دی خو په ډرامه کې به الله پاک مهرباني وکړه کامیاب شو. نو بیا لږه موده پس اخبار کې اشتهار راغی. چې اشتهار راغی نو ما ویل یاره راځه زه به هم یو ټرای وکړم. نو اسسټنټ پروډیوسرز پکار وو. هغه چې ما انټرویو زه رالم دلته 40-50 کسان راغونډ شوي وو. بس دا هم د الله پاک یو ډېر لوی احسان و چې زه په طور عبدالقیوم هوتي اسسټنټ پروډیوسر د هغې سره ما کوم مرکه وکړه یا خبرې اترې وشوې نو هغې د ما نه متاثره شو. او خدای شته تاسو یقین وساتئ چې زه بهر راووتم نو بیا ما پسې سوال جواب وشو. وایي چې یاره تا خو اردو او پښتو دواړه صفا وایي نو تا بنیادي مادري ژبه څه ده؟ نو ما ورته ویلي پښتو ده، خو زه ایون چې دی نو فارسۍ باندې هم لږ ډېر پوهېږم، انګلیش هم لږ ډېر راځي. بیا راته بهر خلکو ویل لکه تا سره یې ډېر ټایم واخیسته. ما یار بس کتې به شي. نو زه سلیکټ شوم او مجدالله خلیل صاحب ایز ا سکرپټ اسسټنټ سلیکټ شو. بیا موږ 82 کې جایننګ ورکړو. چې جایننګ هم ورکړو هغه کوم کال تېر شو، زه خو بس زما تمه کتې وه چې یاره بس نه کېږي. خو مجدالله خلیل صاحب تللی و، هغه چې هلته هغه فایل وکړ هغه ما ته د شپې مازدیګر کې ما پسې ګرځېده. موږ به د سیلو سټار کې ماښام کې چای او مې وله راتلو. ما ته لکه راشه ما باندې بسکټ او چای وخوره او مټۍ وخوره. ما یې ولې؟ وایي ستا نوم مې هلته وکتو ظالم اوس څنګه چلې ته اړو تپوس نه کوې. ما یاره ما خو دا وایي چې کال وشو نو بس اوس به پکې څه پاتې نه وي. چې زه بیا لاړم نو مجدالله صاحب خو الریډي ځان سره لیټر راوړی او زه لاړم هغې سره ما خبرې اترې وکړې. ما لیټر کړو دا جنوري 82 نو ایز اسسټنټ پروډیوسر او جي زه رالم او د ما ډومبۍ ډیوټي دومره سخته وه که نه. د دوه پروډیوسرانو سره ما ایټ ا ټایم اسسټ کول. په اسسټنس کې دا وي چې کانټیکټ ټیلنټ وي او ډیزاین کې هم ستا کار وي او په وارډروب کې هم ستا کار وي او دا ټول پری پروډکشن ارینجمنټس زما په سر وو. نو هغه چې یو سره مې دغه سیټ خبره وکړه ورپسې به بل ټلیفون وکړو چې یاره لږ دې خوا راشه. نو ما به یا خدای پاکه ډېر سخت کار ته مې کار ویلی. بهرحال الله پاک هغې کې موږ کامیاب کړو. نو بیا د انډیپنډنټ ما ته ډومبۍ پلی چې میلاو شوه هغه د کرکلي یو پروګرام. نو هغه بس ما ته هغه پروګرام منیجر و ارباب صاحب هغه راته وایي چې یاره دا ته لاړ شه او دا شفیع الله خان صاحب سره رابطه وکړه، تاسو یې پېژنئ کمپیر هم مرحوم الله دې وبخي. نو هغې راته ووایي چې یاره بس ته بېغمه شه ځو به. بیا ګاډۍ ماړه راغی موږ لاړو ریکارډینګ مو وکړو. هغه ریکارډینګ مو په ترنا فارم کې وکړو او هغه دا وه چې موږ د شاتو په حواله وو.
نو هغه موږ وکړو په هغې باندې چې ما هغې ته وښول نو هغې متاثره شو. بیا زما ډیوټي ولګېده د صلاحالدین صاحب سره او هغې شور ډرامه کوله سیریل و او بشر نوید صاحب لیکلې وه. نو تاسو یقین وکړئ چې هغه کله هغه ړومبی اپیسوډ ریکارډ کو او د ایډیټینګ دوران کې 20 شفټ و هغه واپس چې کله کور ته تلل په سکوټر روان و. نو په لاره کې هغه هم راغی، هغه هم په وجه هغه د شپې ټایم و زما خیال یې نه کړی خو هغه د سکوټر نه پرېوته نو د هغه یو نظر لاړو او بل نظر باندې هم لږ سټرس راغلی و. نو هغه میډیکل رولېږو. بیا منیجمنټ حیران چې خدای دا ډرامه خو ړومبی کیس اوس چې تیار هم دی او انیر هم موږ ویلي چې دا به درته ښایو، دا کمیټمنټ به څوک پوره کوي. نو زه خدای شته جي ام پي ام راوغوښتم او ما ته یې چې یاره څه به کوې څه به کوو. ما ویل جي بس که اعتبار را باندې کوې نو انشاءالله زه به دا کوشش وکړم او خدای شته چې ما هغه ورپسې چونکې ما رایټر سره ډسکشنز وو، ناسته پاسته هم کړې وه، څه لږه ډېره مې د خپلو استادانو نه زده کړه کړې وه. نو هغه تجربه مې استعمال کړه او هغه سیریل ډېر هټ لاړو او په دې باندې منیجمنټ زما نه ډېر زیات خوشحاله هم شو. ما ته یې چې یاره کمپیریټیولی هم تا چې نو کم پروډکشن وکړو، کم پریزنټیشن و، د بیک ګراؤنډ میوزیک سره او د سټرس پاس سره او د ایکټینګ او د اکټرانو مومنټ سره نو تا یعنې کیمرې سره ډېرې لوبې وکړې. نو موږ تا نه ډېر متاثر یو. ما ته اپریسیشن لیټر میلاو شو. دغه شان بیا د کشمیر سپیشل پلی راغله، د 14 اګست سپیشل پلی راغله، هم هینکو کې او هم پښتو کې او هم اردو کې. او د هینکو ډرامې مې کړې دي څو کله فرخ شیر د الله وبخښي چې بیمار شو 100 اپیسوډ د هغه پاتې وو هغه مې وکړل. دغه شان چې نو لکه ما بیا میوزیک هم وکړو، په میوزیک کې رودونه وو، امیلونه وو او داسې انډیپینډنټ پلی دغه وو د ګانې فرض کړه د 14 اګست سپیشل آیټمز به رالل. نور که نه د کشمیر پلی به راله. د کشمیر پلی زما د پښتو کم از کم یو 4-10 زره چلېدلې وه. خلکو ویله که موږ ته خو دې یاده کړه چنارونه، د هغې چنارونه نوم او په اردو کې د هغې چنارو کیسه یې مې بیا بله ما کړې وه او دواړه نورالبشر نوید صاحب لیکلې وې. ورسره بیا چې نو زه پکې جرمني ته ټریننګ نه لاړم. هلته پری پروډکشن چې کوم هغه دغه وي تیاریانې وي یا د پروډکشن حوالې سره موږ ډېر څه زده کړل. په اسلام آباد په اکیډمي کې یو 6 میاشتې ټریننګ موږ له راکړو. لاهور کې سیمینارز کې او په سیمپوزیم کې ما ایسې واغوستې. دلته په پېښور کې ټریننګ چې کوم دغه به کېدل سیمینارز وغیره به کېدل په هغې کې ما ایسه اخوسته. ډرامې په حواله خو اول به زه دا ووایم چې دا سپیشل ایونټس باندې کوم ما ډرامې کولې که نه لکه 14 اګست شو یا د 5 فروری شو نو هغه د 5 فروری والا ما چې وي نو هغه د نور په چنارونو د هغې نوم و. نور په چنارونو د پښتو د ډرامې نوم و د کشمیر بشر نوید صاحب لیکلی او جي. او بیا سیریل چې کوم تاسو وایئ چې زما مشهور شوي نو هغه میدان و او ورسره چې و نو شاندانه ډرامه وه او برق صاحب یو ډرامه لیکلې وه رنګونه رنګ په رنګ رنګ په رنګ هغې دا هم لیکلو او سیریل د هغې ما کړی او دغه شان د ګل افضل صاحب یو سیریل ما کړی. په پښتو ډرامو کې خو خاص کر چې کوم سیریل زما کامیاب وو او د خلکو یعنی په معیار پوره وو یعنی خوښ کړي وو په هغې کې میدان و او دغه شور ډرامه وه او ورسره دیوالونه وو او سل په لالي پورې سعدالله جان برق صاحب لیکلی و. رنګونه رنګ په رنګ او په میوزیک کې امیلونه رودونه او دغه شان په آرټسټانو کې زمونږ چې جهانګیر جان چې ډېر زیات مشهور دی او چې اوس هم ماته میلاو شي نو وخاندي څنګه چل دی ستا نن چې د فلم په پرده راځي که جی فلم ډېر مشهور هم دی او په ډرامو کې جی داسې د الیاس خان چې دا وخت موږ سره ناست دی دې ما انټروډیوس کړی عمر ګل ما انټروډیوس کړی محترمه زاهده تنها ما انټروډیوس کړی وه محترمه سپنا عامر موږ انټروډیوس کړی وه او عمر ګلو دې سره یو اکټر و چې هغه غریب ته دومره اهمیت چا نه ورکو او هغه و ګلبالي مراد به ورته مراد علي نوم او ګلبالي هغه ما انټروډیوس کړی و او داسې بعضې ډېر کسان به وو چې هغې ته به ډېر هغوی به ما ته چې یاره لکه زما خو چې دی نو نور چا دومره دغه رانه کړو اهمیت خو تا راله راکړو که نه به خوشحاله به شو چې ما به ورله کار ورکړو او دغه شان عرفان یو هلک و عرفان ملک ورته موږ ته دی په هغه کې هغه چې نو ما انټروډیوس کړی و
په اردو ډرامو کې ما کړی د هم کې ټهرے اجنبي او د کشمیر پلی وا چناروں کے سائے میں او کھجور میں اٹکا کامیڈی ډراما وا. نو او دې نه علاوه ما یعنی د 14 اگست ډراما د نور داسې ډرامې په سپیشل اوکیژنز باندې د اختر ډرامې د اختر خاکې د اردو دا ما کړي دي. تاسو خو دومره مفصل جوابونه مونږ له راکړه، د ډرامو ذکر مو شو، د موسیقۍ د پروګرامونو، تاسو چې کوم نوي کسان ټلویزیون ته راوستي دی ذکر مو شو. راځو لږ ذاتي ژوند په لړ به هم راځو. خو تاسو نن سبا بیا ټلویزیون ته راځئ، ریټایر شوي یې او بیا راځئ لږ په دې باندې را سره خبره وکړئ او کله ریټایر شوئ او په کومه عهده باندې ریټایر شوئ. د ریټایرمنټ نه پس زندګي چې کومه تېرېږي بیا لږ ذاتي ژوند کې دا راته وایي چې بچیم څو دي او بچیم څه کوي، آیا ټلویزیون ته څوک راغی ستاسو په بچو کې او که نه؟ جی زه هو په 2011 کې ریټایر شوی وم. 2011 کې د کومې عهدې نه ریټایر شوی؟ ایز ان ایگزیکټیو پروګرام مینیجر. هسې خو افیشیټنګ جنرال مینیجر هم پاتې شوی، خو لکه ریټایر ایز ایگزیکټیو پروګرام مینیجر. او بل دا چې بچي مې 4 دي، 3 مې ډوریانې دي او 1 مې زوی دی. او دا ده چې زوی مې اوس هم په پی ټي وي کې امپلای دی او د الله پاک ډېر فضل دی چې دی ښه ماسټر یې کړی دی، ټول یعنې ډېر دیندار هم دی او دنیاداري هم خپل حساب سره پرفیکټ دی. پی ټي وي کې امپلای دی نو څه کوي؟ هغه ایز ا ډیوټي افیسر کار کوي پی سی کې پریزنټیشن کې، او فیصل قیوم نوم یې دی. نو هغه لګیا دی، بس هغه کې هم لږ غونته هغه جراثیم شته. خو دا ده چې ما ورته پروډکشن ته راځئ نو هغه وایي چې نه بس خیر دی، دا زما د خپل پوسټ چې دی په دې باندې زه مطمئن یم. جی قدرمنو ملګرو اوریدونکو کتونکو، دا د پاکستان ټلویزیون نامور پروډوسر او چې بیا تر پروګرام منیجر او جنرال منیجر پورې ورسېدو، د هغې د ژوند او د فن کیسه تاسو ولیده. د یاده مه کړم چې د دې پروګرام په ریکارډ کولو کې او د دې ویډیو په جوړولو کې تکنیکی مرسته محمد الیاس ولرله چې په کیمره باندې مرا سره راغی، ډېر کار وکړو او بیا د هغې د مشورو نه مونږ استفاده وکړه. او تمه لرمه چې دا خپرونه به ستاسو خوښېږي، دا پروګرام به ستاسو خوښېږي. ما به د خپل نظر نه ارومرو خبروئ. نو تر بل پروګرامه اجازه راکوئ د کیمرمین محمد الیاس سره د لوی الله امان.